دا په کندوز کې د وریجو د پروسس یوه کارخونه ده. د وریجو دغه تولیدي کارخونه په ورځني ډول 150 ټنه وریجې پروسس کوي او د پلور په موخه د هیواد بازارونو ته وړاندې کیږي. په ورته مهال د یادې کارخونې مسؤل وایي په دې تولیدي کارخونه کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار او روزګار زمینه برابره شوې. الحمدلله راغونی صاحب شرکت د 2.5 میلیون ډالر پورې پانګونه شوې ده چې د دې پانګونې نه موخه یې مونږ دا ده چې افغانان په خپل ملک کې کاروبار زمینه برابره شي او د دې وطن د زراعت لپاره ښه پروسس وشي چې او همدا وطن کې مونږ خلکو ته ارزاق. بل ورته بیا هغو کسانو ته چې په دې کارخونه کې د کار زمینه مساعده شوې خوښ دي او له اسلامي امارت او سوداګرو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي ترڅو د دغه ولایت نورو وګړو ته هم کاری زمینه برابر شي. تقاضای ما از سرمایه گذارا این است که بیاین امو که در خارج سرمایه گذاری میکنه امورشون از افغانستان هستند بیاین در ملت خود در کشور خود خدمت کنه. امو پیسه ای را که مثلا او در اونجا سرمایه گذاری کنه در خارج او را در افغانستان سرمایه گذاری کنه همچون شرکت هایی را بسازه. اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې داسې نور شرکتونه فعال کړي لکه څرنګه چې موږ دلته د 2-3 کاله کېږي چې کار کوو او اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا رقم نور شرکتونه دلته فعاله کړي او کوم بېروزګاره خلک چې دي هغه هم پکې مصروفه شي لکه څنګه چې موږ پکې مصروف شوي یو. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو را په دې خوا امنیت تامین شوی او سوداګر لیواله شوي چې په کور دننه په بېلابېلو برخو کې پانګونې وکړي.